د سهار د لمانځه بعد خوب ګناه لري که نه ګورئ د سهار د لمانځه بعد خوب د دوو کسانو لپاره بغیر کراهته جایز دی یو هغه سړی چې د دنیاوي ګټې دپاره بیدسي یعنې دی سهار په نه ځي پر 8 بجې یا پر 7 بجې نو دی ستړی مثلا نه دی دا مخکې ما دا سرسري حدیثونه راځي اکثره په دې کې ضعیفه دي ساده خوبه بعد چې په ویدونه راغلي دي ما پر دې د عام مسله بیان کړي چې باید خوب نه وسي بیا د دا دوبۍ او د دا ځای څه مزدورانو باندې چې نه وکړي چې مولوي صاحب موږ د شپه مزدوري او دلته لمونځ چې ای اذان وسي کېږي که موږ د روژې لمونځ بیا نو در سهاره پورې 2 غنټې 3 غنټې ټیم دا موږ نسو کښېنستل بیا ما تحقیق پر وکړي هغه دا لیکلي وو چې د 2 کسانو لپاره یو هغه څوک چې دنیاوي ګټې دی کار له ځي تجارت له ځي مزدوري له ځي دی بېدلی خوان له ځي یو هغه دیني ګټې لپاره شپه مثلا په جلسه کې ولېده په بیانونو کې ولېده یا پر درس ولېده یا پر مطالعه باندې ولېده د سهار لمانځه بعده بداسې پروا نه لري هغه خلک چې هغه لوپر مخلوق دي یا هغه غفلت والا دي چې هغه د شپه پر پتو پر چکو پر دې پر خدای دې دا ول سره په دغه کې را روان بهرحال د ضرورت په وخت کې اټیم خوب جایز مازدیګر هم جایز ماښام هم جایز ماخستن هم جایز چې لمونځ کوې نور ضرورت کېږي بس یې راوړو پر هغه ځای کې هر ټیم